بیا اچانک د دې د کور ټالی څوک بهر نه وخي او کله چې دې پلار لاړ شي نو دا هغه ډېر زیات زخمي کی او دغه سړي سره په لاسي او لیزر وي او هغه د الیکس له پلار په مخ باندې ووایي دا هر څه مري د بره نه هم وګوري او بیا دغه سړی دروازه کلوکي د دې کور ته داخل شي ټولو نه پیله تسپې هم مړ کي او بیا د الیکس د پلار مخ په پوڼو کې ګیر کي او شاته نه په یو غټ میز راولي او د دې سر د جسم نه جدا کي او ډېر بېرحمۍ سره هغه هلته کې مړ کي او کله چې الیکس مور د کمرې نه بهر ته راشي او خپل خاوند پسې ګرځېږي دا هلته کې وګوري چې مړي او دغه مړي سره هلته کې هغه قاتل هم ولاړ وي او ظاهره د دې اوس ټارګټ دا ښځه ده او په لاس کې مکه بلیټ نیولې وي او د دې خواته را روان شي خو د الیکس مور چې کله دا وګوري هغه ډېرې زیاتې چغې ووایي او د دې چغو په باوجود مني مري اوس نور هم زیاته ویریږي او خپلې کمرې کې پټه شي خو مري دلته کې سمجھدارۍ نه ډېر زیات کار اخلي او خپل د کوټې مخې ته یو غټه المارۍ ودرې او داسې ظاهره کړي چې دلته کې څوک هم نه اوسېږي او دغه قاتل هم دا